او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس ته وایي چې دا ټوله دنیا یو ځای شي که نه او تاله څه فایده درکول غواړي نو د هغه وخته پورې نشي درکولی چې څو پورې الله نه غوښتلي او دومره فایده به درکړي څومره چې الله لیکلي که دا ټوله دنیا ستا سره دوستي وکړي که نه دا ټوله دنیا او ته بیمار یې او ته روغول غواړي نو روغ به دې کړي نشي ټوله دنیا دې در سره ولاړې سره د ټکنالوژۍ سره د غټ هسپتالونو سره د دې هر څه تا څوک نشي روغولی او چې الله دې غریب کړي که نه والله که دې څوک مالداره کړي دا غریبانان ملکونه دي په دې افریقې طرف ته بعض مشهور د پوخانه دي یعنې موږ واړه واړه وو دا ورو چې دا ملکونه غریبانان دي او دا نور ملکونه لګیا دي ورسره په مخه امدادونه کوي په مخه امدادونه کوي په مخه امدادونه کوي مالداره شو ها نه حالانکه ټول دنیا ورسره لګیا دی نه مالداره کېږي ځکه چې الله یې نه مالداره کوي نو دوستان ورسره شتي بیا هم نه مالداره کېږي دا ستا په دنیا کې چې کم دوست دی دی تا سره په هغه څه کې مرسته کولی شي دومره فایده در کولی شي کومه چې الله غوښتلي اوس که په ما باندې څه سخته راشي ته زما دوست یې ته زما ملګری ته دا غواړې چې زه د ده نه دا سخته څه کم لرې کم خو چې الله نه یې غوښتلي لرې به کړي کله موږ خپل دوست خو پرېږده کله موږ خپل بچی په تکلیف کې وینو که نه په تکلیف کې دا زړه م دوه ټوټې شي چې د ده نه دا تکلیف روالو و په ځانې کېږو که نه داسې نه وي په ده چې دا کم دړ دی چې دا په ما رالی د ده دا کم تکلیف چې دا په ما دی په دې مور چې کم تکلیف دی چې دا په ما وي د پلار چې دا کم تکلیف دی چې دا ترې ما واغستی څوک دې اخیستی شي هغه پلار هغه مور هغه بچي ستا مخې ته به پروت په تکلیف کې به نښتی او ته ورسره څه نشي کولی بله خبره د دنیا دا کم دوست چې ستا دا دی یو خو دا خبره شوه چې اله فایده در کولی شي چې الله وغواړي دویمه دی همیشه تا سره دی دی څه وخته پورې دی کیدای شي دی یو کال تا سره ملګری دوی لسي مړ شي د نه په یو ملک کې دی په انډیوالۍ کې دی سره څه وخته پورې ملګری دا خو وختي طور خبرې دي او دا څه ملګري دا خو معمولي پکې کله نه کله د پیسو کتبره راشي یو قصه څه شي ختمه شي ټوله بله خبره دا دنیا دا کم ملګری چې دی ته پې نازدېږي ته وایې نه دا داسې دی دا داسې دی زه صحیح شوم ما ومنله چې ده تاله په هغه څه کې لږه فایده در کړه کوم څه چې الله غوښتلي وو پکې د هغې نه بغیر کېدم نه نو په قبر کې به بیا څه کې په حشر کې به څه کې په برزخ کې به څه کې هلته به ستا څوک په کار راځي نه ته که چېرته فیصله د چا باره کې د جهنم شوي جنت ته به څوک بوځي که الله تې ناراض او عذاب وله ورکوي څوک به د عذاب نه بچ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور ته وایي دا اوس غوږ دې ته کولاو کوي وایي ای فاطمې ځان آزاد که د اور نه لا اغني عنك من الله شیئا زه ګورې د الله د عذاب په مقابله کې تاله څه فایده نشم درکولی او چې پیغمبر لور له فایده نشي ورکولی او دا څوک دی د سید الاولین والآخرین دی د جنت دروازه به د ده په لاس کولی وي دې لور ته وایي چې تاله فایده نشم درکولی د الله د عذاب په مخ کې هم بیا ورته ووایي لور که د دنیا رانه څه غواړې رانه وغواړه که مال غواړې که جیداد غواړې هر څه رانه غواړې زه تیار یم خو ګورې عذاب د الله زه تا نه نشم لرې کولی دا اوس پیغمبر دی نو ستا کم دوست دی چې تا نه به عذاب لرې کړي کم پیر کم بابا دا قبر پرست یو ته را مدد شوی کم یو دی چې د دوی نه به عذاب لرې کړي او بیا چې مددګار بیا چې هغه مددګار د خاورو د ډیري لاندې پروت دی دا بیا ډېر عجیبه ده یعنې هغه یو خو وي زما هغه مددګار او دوست څه دی ژوندی دی او جینېږدی دی او زما خبره اوري نو بیا سم خیال دی چې مددګار صاحب په کوم ځای کې پروت دی د خاورو د ډیري لاندې پروت دی او دی ورته چغې وایي دا اوس عجیبه ده نه اوري نه لیدی شي نه راپاڅېدی شي او دی ورته چغې وایي نو ځکه حقیقي ملګری هغه څوک دی هغه الله دی حقیقي مددګار هغه څوک دی هغه الله دی اشاره ده دې ته چې ای مؤمنه د دقه رب سره رابطه مضبوطه کړه چې ځکه چې دا رب دې په دنیا کې
مرسته کولی شي او هم د دغه رب په آخرت کې مرسته کولی شي. پوه شوي بې که نه؟